د پښتو متل دی وایي چې سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي. هغه خلک چې کوم زړه ته ډېر زیات نږدې وي ګران وي هغه هر څومره زیات شي نو زړه په هغه نه تنګېږي. بل متل دی زړه نه زړه ته لار وي. دا متل هم دغسې موقعو کې تاسو په کار راوستلی شئ. بل دې تصویر سره دغه متل لیکل شوی چې د خر په نصیب کې د معراج شپه نشته دی. که هر ټوله ورځ ایښي معراج پرې نصیب نشي. بل دې تصویر سره دغه متل دی مینه په تلو راتلو زیاتېږي. د یو بیلمال سره سل کورونه غر کېږي. کومه اوبه چې چینیانو نه شروع شوې وه بلا خلک یې ځان سره غرق او تباه کړل. کله چې یو ښایسته جینۍ بدرنګه لږ سره یا یو سپینه جینۍ توره لږ سره خلک وویني نو هغې دپاره دغه متل په کارولی شي چې سپوږمۍ تندر نیولې ده. دې کې کترینا کیف خپل خاوند سره ولاړه ده. په دې موقع دغه متل ډېر ټیک راځي. د انځر ګل اوښ په رکشه کې ځای کول او د سپینې غلکۍ پسې هم ډېر زیات متلونه جوړ کړی شوي دي ځکه چې د انځر ګل هر چا نه وي لیدلی. کوم خلک چې ډېر زیات ورک او نه ښکاري ته خلک وایي سم د انځر ګلې بیخي نه ښکاري. اوښ په رکشه کې ځای کول یا د سپي لکۍ نه نیغېږي دا هم متل دی. دا پلانی سړی لکه د لستوڼي مار دی استین کا سامپ یا دا ځینې سړی لکه لستوڼي مار وي. دا هم متل دی چې په اردو پښتو کې هم زیات متلونه یو شانتې شته. دا مشرف دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسېږم. دا بل وایي مې امریکا مې ریخته هو. دا بل د پوج مشر راحیل شریف دی هغه په اوسېږي په سعودي کې. او دا بل وایي چې زه په اسټرالیا کې یعنې وایي زه اوسېږم. د دې سره دې تصویرونو سره متل جوړېږي شیخ فریده خوله دې چپه بهتري ده. بل د پښتو متل د بټوې سره تاله لګېدلې ده او کلکه کلکه بنده کړه شوې ده. دې سره د پښتو ژبې بل متل جوړېږي چې د پلاني د جیبه پیسې ویستل داسې دي لکه د اوسپنې نینې چې ځکه چې د خپله جیب ته تاله لګولې ده. چې مهوکې کونډه وي خدای ښکار ورکوي. دا یو باز دی چې مهوکې کونډه ده مطلب دا خواري کوي نو دی خدای ښکار خامخا ورکوي. بل متل دی وایي چې اختر چې تیر شي نو نکریزې په دیوال وتپه. روح صحت اختر دی. بیا وایي د دلګانو مال بامبړان خوري. بل د پښتو متل دی چې په خېټه مړ شي هغې ته نادان شهید وایي. کم عقل شهید نه پوهېږي خوراک ډېر زیات وکړي. دې تصویر کې تاسو کتلی شئ چې دې تن خوراک ډېر زیات کړی دی خور ور پرېوتی دی. دا بل متل دی وایي رښتیا ویل د پیر مذهب کنځل دي. سوروایچ د یو کتاب لیکلی و چې په هغې کې رښتیا خبرې ده کړې وي او تصویر پکې د فوجي لګولی و چې د هغې په وجه باندې ما یې دغه کور بدل کړی شو بیا پکې کتاب کې ایډیټینګ وکړی شو. دې موقع سره دا متل جوړېږي. بل متل دی یو دله بل دله پسې ډېر مزل کړی دی. یو سراج الحق دی او دا بل د کابل نه راغلی د حزب اسلامي مشر چې کوم دی ګلبدین حکمتیار دی. دا یو د کابل نه راغلی او بل د دیر نه. دواړه طالبانو مشران دي. نو دې تصویر سره دغه متل جوړېږي چې یو دله بل دله پسې څومره ډېر مزل کړی دی او تاسو وینئ چې دغه کوم ځای نه راغلي دي او بل پسې. بل د یو کس ګورئ ماشوم لږ شان اوچت کړی دی بل لږ اوچت کړی زیات دی بل د هغه نه هم زیات دی او بل بیخي اسمان ته رسولی دی وزر یې ورله کړي دي. د یو ته لیکلی دی ریالټي دی بل ته لیکلی هالیوډ دی بل ته لیکلی بالیوډ دی بل ته لیکلی ریلیجن. د مذهبي چې کوم دغه دی هغوی زیات براق یې جوړ کړی دی. نو وایي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي وي. بل دی د خر په نصیب کې معراج شپه نشته دی. دغه خر چې کوم دی دا ټوله ورځ معراج په نصیب کې. بل یو متل دی تاسو به اورېدلی د ډیوې د لاندې تیاره ده. کله چې چا سره خوا کې یو څیز پروت وي نه ویني او خلک یې ورته وښیي نو بیا خلک ووایي چې دا وګوره تاسو خوا کې او تا نه لیدو یا پې د هغه نظر شي نو هغې ته وایي چې د ډیوې د لاندې تیاره ده. دا کس مرغۍ ولي او مرغۍ د پاسه ناستې ده. نو دې سره دغه متل جوړېږي چې د ډیوې د لاندې تیاره ده. او دا متل په اردو ژبه کې دی چې راغ تلې اندېره او داسې زیات متلونه په نورو ژبو کې هم یو شانتي راغلي وي. دا که تاسو وګورئ کوچیان خپل کډې ګرځوي نو هغوی د خپل ځان ساتلو دپاره سپي هم ساتي. نو دې ته وایي چې د متل دی چې د کوچیانو نه سپي نه زیاتې کېږي. څوک چې چاله څه نه ورکوي په هغه موقعو دا متل خلک پکاروي. بل متل دی وایي چې څنګه جرنده داسې دوړه هر وطن او هر دستور. نور هیوادونه او خپل افغانستان هیواد یا نور هیوادونو ته وګورئ جیسا دیس ویسا بیس چې کوم دغه یو ماشوم دی هغه صفا ناست دی او د افغانستان والا سترګې تکې تورې کړي دي. هر سورګي شالګول نه وي یو انګریز سورګي دی یو شاګل دی تاسو ته ښکاري. دا متل داسې دی چې خلک پکاروي چې چا نه یو څیز ورک شي او بل کس هغه شان څیز وویني او دعوه پرې وکړي نو هغه ورته په جواب کې وایي چې هر سورګي شاګل نه وي دا هم ستا والا څیز نه دی دا ما سره خپل دی.
دا بل لیکل شوي دفتر کې چرس کل منع دي خو خوا کې ورته ګورئ دغه بل تصویر جوړ کړی چې کس لګیا دی چرس کې نو د دې دپاره دغه متل جوړیږي وایي چې کوني صبریږي خو کونې نه صبریږي دا د پښتو یو متل دی چې د خپل عادت نه کوم کس نه وړي هغه هر څومره بد عادت دي او خلک ورته وایي چې واوړه نو هغې دپاره دغه مدد دی او هغه د خپل عادت نه وړي بل متل دی وایي لاس نه نباسه ګوړې وباسه دا هم د پښتو یو متل دی بل دی وایي وړولی ورکو نو د شګو یې ډک کړو چنده خپل لوټه وختو کشمیري ولیدو چې یو معمولي شان کار څوک وکړي او ځان ډېر زیات لوی حسابوي نو هغې دپاره دا متل خلک وایي چې چنده خپل لوټه وختو او کشمیري ولیدو معمولی کار چې زیات حسابوي چې ما وکړو ما دا وکړو دې دپاره دا متل پکارېږي بیا وایي چې ړندو ته غین هم ګازره دی دا هم د پښتو یو متل دی او بل دی چې میږي ته خدای په قهر شي نو وزرې ولوکي دا یو میږی دی چې وزرې شوي دي بل یو متل دی مولا وایي چې میم زرما او ټوله زما نو هغه هم ستاسو په وړاندې دي بوی خر یار کا او مطلب پې بار کا په خر باندې چې څوک هم لاس واچي هغه کار وله بیا کوي بل دې لیکلي دي تل دې وي د چین او افغانستان دوستي نو دې دپاره لیکلی شوي دي که یارانه په شل تعلق شوه مانه پاتې ده چین چې چا سره هم یارانه کوي نو خو ورسره نه کوي او خپلې ګټې ترې پورته کوي د دې دپاره ځکه دې ته دغه متل لیکلی شوی دی که یارانه په شل تعلق شوه مانې پاتې واخله ځکه چې بغیر مقصده ته چا سره هم یارانه نه کوي او بل د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه دا کس په ډیګۍ کې پټ شوی دی چې لاندې ټول لوند شوی دی دا یو لاس ځوان دی دا بل لاس بوډا دی دا یو لاس نوی دی دا بل لاس زوړ دی د دې دپاره لیکلی شوي دي چې زی نو ابازوله به راځي دا لاس به هم د دې خپل پلار یا هم د دې خپلې مور ځای له راځي دا نوی لاس په همدغه شان زړیږي څنګه چې د دې پلار یا د مور لاس دی بل متل دی وایي د تمې کور همیشه خالي وي دا بل متل دی که خرو هې چارې کولې نو غون به یې کاریزو نه وخو پیشو د خدای دپاره مګنې نیسي دا متل هم په ډېرو موقعو کې پکارولی شي او زیاتره هغه ځای کې پکارېږي چې کله یو کس د خدای په نوم یو څیز راټول کړي او هغه په خپلې وخوري نو خلک بیا دا متل وایي چې پیشو د خدای دپاره مګنې نیسي دا پیشو کو غلی شوې ده نو د خپل ځان دپاره دغه خوراک ګیری بل متل دی وایي ښه مڼه د چینجي خوراک وي او تاسو دغه د ثبوتونو سره کتلی شئ عمر د ډېر شه خو آخر تر کمې دا بابا د خپل زوی د سر کوپړی ښکلوي چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کیدلی دا هم د پښتو یو متل دا چې تاسو ته ښکاري په غیږ کې د وړو بوجۍ راغستې ده دا د عید عبدالستار چې ټول عمر یې د غریبو خلکو او د بېوسه خلکو بغیر څه د غرض او د لالچه خدمت کړی دی او اکثر به خلکو په د یوه جوړه جامو کې لیدلو دا بل چې مخامخ تاسو ته ښکاري دا ایم ټي جې مولانا طارق جمیل دی چې په لا عمرې وجونې هم کړي دي خو ګاډو کې ګرځي بل ته مسلې کوي په خپله پې حملې کوي په دې موخه دغه متل جوړي د ماشوم ته د بدن د ګرمایش د ناب کولو یو آله نیولې ده کومې نه چې هغه یېرېږي هغه وایي که دا تمانچه ده خو متل دی چې مار خوړلی د پړي نه هم یېرېږي او دا د دې ډیوایس نه هم یېرېږي نو دغه متل د موقع سره جوړیږي دا بل بابا تاسو ته ښکاري د چې چېرته هم په بازار کې تورسرې زنانه یا جینۍ یا ښځه لیدلې ده نو هلته یې کیمره راغستې ده او مخامخ یې هغې سره تصویر ایستلی دی دا تاسو په ډېرو بازارونو کې یا په لارو کوڅو کې کتلی شئ هر ځای کې د دغه جینۍ سره یو جینۍ ورته ورغلې تصویر ایستی دی نو دې سره متل جوړیږي که ورانه ده نو د مولا نه ده دا بل تاسو ته ښکاري چې سپی لګیا دی اوبه څکي ژبه یې پکې ایښې ده نو که سیند په چپو شي د سپي پې ژبه ده بله ښه مڼه د چینجي خوراک وي هغه هم تاسو ته بیا د ثبوتونو سره ښکاره دي او بل دا چې تیښته نیمه بادري ده کله چې افغانستان کې طالبان را اشرف غني لاړی ښه مڼه د چینجي خوراک وي دا د هغې یو بل مثال دی چې ملالۍ او کترینا کیف د هغوی کوم خاوندان دي نو هغې دپاره هم دغه متل استعمالولی شي یا کارغه د زر کې لایق نه دی که د ازل په تختۍ لیک وي وړاندې شي نه دې دپاره دا ټپه هم پکارولی شي خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده طوطي خلک په پنجره کې بندوي او کارغه آزاد ګرځي ولې چې طوطي خبرې کوي او کارغه یې نه کوي نو کله هم چې خلک خبرې کوي هغه ګیرېږي هم
کم متلونه چې د منفي کارونو لپاره جوړ کړی شوي نو پای کې کنزل راغلي لکه متل دی چې د بل په کونه کېږده او کابل ته ګوره دا په داسې موقعو په کارولی شي لکه کله چې اشرف غني طالبانو ته حکومت پرېښودو او لاندې په جاز کې کابل ته ګوري دا د بل چرته ځي نو وایي چې د بل په کونه کېږده او کابل ته ګوره دې کې د غصې ټکي راغلي نو په دغه وجه دغه متل دغه شانتي شوی چې پای کې یو نیم ټکی د کنزلو راغلي د کنزلو ټکي اله په هغه متلو کې راغلي چې د غصې اظهار پکې شوی دا دوه تصویرونه د کابل د بادشاهانو دي یو ډاکټر نجیب دی په کال 1996 کې د بل اشرف غني دی په کال 2021 کې یو وطن نه پرېښودو هغه پانسي کړی دی او د بل پرېښودو نو روغ لاړې نو ځکه وایي چې تېښته نیمه بادري ده د نیمه بادري وکړه ځان یې بچ کو په سوشل میډیا خلکو دا دوه تصویرونه شیر کړي متل یې ورسره لیکلی چې خړ سپی د ګیدړ ډور وي یو فوجي ولاړ دی او بل طالب ولاړ دی په دې خلک دا شک کوي چې دا دواړه خپل منځ کې ملګري دي خړ سپی وي د ګیدړ ډور دی بل د طالبانو رئیس چې کوم دی د تړه بیماري لګېدلې ده دلته په سپینه ګیره حکومت میلاو شو چې څنګه ورته حکومت میلاو شو نو دغه د بیماري ورته ولګېدله نو په دې موقع دغه شان متل راځي وایي کونډه چې مړه شوه نو مړه شوه دا یو بابا چې ښکاري ګلونه مخې ته کرلي دي دا ناکامو را چې د افغانستان د ودانولو فکر یې کوو دا بل چې تاسو ته ښکاري سبا ستانکزی او دا نور ملا برادر دي ډله نو دا ټول د افغانستان قاتلان دي چې دغه روډونه وران کړي دي دې دپاره متل جوړیږي وایي چې یو ټرک مولوله یو چاکو بس دی